چې راسوي پښتون صاحب ستړي مشي په خیر علي ډیره زیاته مننه تاسو هم ستړي مشئ. ستاسو په نظر کې د نننۍ غونډه چې دا به د افغانستان او د متحده عرب اماراتو پر راتلونکي تعلقاتو باندې څه تاثیر دغه راز غونډې نه یوازې دلته په اماراتو کې بلکې نړیوال حیثیت هم دا لري ځکه په نړۍ کې هر ټول هیوادونه د خپلو کلتوري اقتصادي او سیاسي اړیکو لپاره د نورو هیوادونو سره دغه راز غونډې او دغه راز خوشحالي شریکوي او د اماراتو په برخه کې به زه تاسو ته ووایم چې اماراتو سره زموږ دغه راز اړیکې د افغانستان د اقتصاد او سیاست او د فرهنګ د بډاینې لپاره د هغې د پرمختګ لپاره ډېرې لازمي دي. زه به تاسو ته یو بیلګه درکړم چې د اماراتو یوه کمپنۍ د اتصالات په افغانستان کې راغلې ده، نه هلته یې په مخابراتو په برخه کې هلته پرمختګ شوی بلکې ډېر زیات کاریابي هم د افغانانو ته ور په برخه شوې ده. همداراز هغوی مسلکي زده کړې هم پکې کړي او نه یوازې دا چې په دغې برخو کې بلکې زموږ په سپورتي برخه کې هم اتصالاتو کمپنۍ زموږ د کرکټ ملي لوبډله زموږ د والیبال لوبډلې دغسې ټورنمنټونه د هغوی د ظرفیتونو د لوړولو لپاره بېلابېل پروګرامونه جوړوي. نو زه فکر کوم چې دغسې غونډې د نه یوازې د هیوادونو ترمنځ بلکې د ولسونو ترمنځ او په هغه ځای کې د شته کومې نورې برخې چې دي د ټولنې د یو متدینې ټولنې د جوړولو لپاره نو ډېر زیات مهم رول لوبولی شي. ډېره زیاته مننه سر. ډېره مننه. ډېر تکړه زلمي را سره ولاړ دي سره خبرې سره کوو. ستا نوم زما نوم بریالی ده. افغانستان کې